د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ دوه مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ترمنځ هوکړه وشوه. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو ترمنځ نن یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د اطلاعاتو او اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې دا تفاهم لیک له مخې د جوازونو د ورکړې ټول فعالیتونه به د صنعت او سوداګرۍ وزارت واحد چتر لاندې مخکې وړل کیږي. ښاغلي دبیر د دغه سیستم له رامنځته کېدو هدف د وزارتونو ترمنځ همغږي د پانګونې او سوداګرۍ د کار په برخه کې د سهولت رامنځته کول بولي. نوموړی زیاتوي ملي بانک، مالیې، عامې روغتیا او اطلاعات او فرهنګ وزارت تر واحد چتر لاندې ځای پر ځای شوي او له دې وروسته به په هیواد کې د پانګونې ټول جوازونه د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري صادریږي. تامده هرات کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. ټاکل شوی نن د پنجشنبې په ورځ په هرات ولایت کې د زعفران ګل شپږم لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمي رسنیو ته ویل دا وړاندوینې له مخې روان کال به د تیر کال په پرتله د زعفرانو په حاصلاتو کې 60% زیاتوالی راشي. هرات د افغانستان د زعفرانو لوی تولیدونکی ولایت دی چې د هیواد 90% زعفران تولیدوي. د رستمي په وینا روان کال په ټول هیواد کې د زعفرانو کښت 1000 هکټاره نور هم زیاتوالی راغلی او د بامیان، غزني، دایکنډي، بدخشان او یو شمېر نورو سړو ولایتونو په ګډون په 34 ولایتونو کې زعفران کرل شوي دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې 60 میټریک ټنه زعفران تولید شوي. د صادر شوي زعفرانو ټولیزه بیه 22 میلیونه ډالر کېده. دمګړی له ایران څخه وروسته افغانستان د زعفرانو لوی صادروونکی هیواد دی چې هند، چین، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو او حتی امریکا ته صادرات لري.